السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د اکسل 2040 عملي زده کړې ته ښه راغلاست. نن د درس شلمه ورځ ده. په دې هیله چې تېرو درسو کې مشکل ونه لرئ. را به شو دلته تیار ورکبوک ده، دا به خلاص کړمه زه. نن به په خیر سره څه شی ووایو، پکچر به ووایو. دلته به زه کلیک کړمه، را به شم پکچر ته. ګوره پلیس ان سیل، په دغه سیل کې ځای په ځای شي. کلیک که عکس چیرته ده، زه ورته وایم ډي ډرایو کې، دلته فوټوز کې دا عکس ډبل کلیک که راځي. که چیرې د دې سیل اندازه غټه کوي، ګورئ داسې به درته غټېږي. دا پلیس ان څه و؟ پلیس ان سیل و. بیا به راشو پکچر ته، دلته به ورته وایي چې ګوره پلیس اوور سیلز، د سیلونو پر سر باید دا اوسي. د سپیسی ګورئ دلته نور اپشنونه هم دي. ګورئ دا سټاک ایمیج او آنلاین ایمیج دا دواړه په انټرنیټ کار کوي. د سپیسی کې ورته وایم چې دا عکس ډبل کلیک که، ګوره راځي. له دې ځای نه عکس هم افقي او هم عمودي کوچنی او غټولی شي د ځای نه، او له دې اړخ نه عکس داسې غټولی شي، او له دې لاندې ځای نه عکس داسې غټولی شي، له دې ځای نه عکس داسې چرخولی شي. ګورئ هر شکل هر عکس چې موږ خلاصوو هغې سره منیو یې خلاصیږي. زه به که چیرې غواړم دا عکس تغییر کړمه، څه ورته وایم؟ چینج پکچر. شی که چیرې په دې باندې زه لږ لږ تغییرات راولمه، ګورئ ریموو بیکګراوند. ګورئ هغه بعضې عکس چې مثلا کوم بیکګراوند ولري هغه به ریموو کېږي. ریموو بیکګراوند کې دلته یو بل اپشن هم راځي. ګورئ دغه شین قسمت چې ده دا پاتې کېږي، دغه ریموو کېږي. ګوره دا یې هم سلیکټ کړی ده. تاسې کولی شئ چې مثلا دې ځای نه کلیک کړئ، ګورئ ورته وایي چې دا ساحه هم پرېږده. ګورئ دا ساحه هم پرېږده، دا ساحه، دا ساحه. ګورئ وینئ تاسې بیا خپله کار وکوئ. دا ساحه، دا ساحه، انټر کلیک کړئ یا دلته کیپ چینجز. ګورئ هغه نور قسمتونه یې څه کړله؟ ډیلیټ کړله. فکر مو ده ګورئ مخکې به یو سپین بیکګراوند وی ده په مخ، ریموو بیکګراوند نه کولی شم. کوریکشن اصلاح ته وایي. که چیرې دا عکس مثلا داسې ډیزاین ورکوي، لږ داسې تیاره، داسې سپین، داسې کلر نه هم داسې رنګ یې تغییرولی شي. عکس ته متوجه یاستئ؟ دغه منیوګانې دي چې تاسې ورډ پروګرام کې هم ویلي دي. دا که چیرې داسې رسامۍ په شکل غواړئ دا عکس، دلته کلیک کړئ. ترانسپیرنسي ګورئ دا څه کار کوي؟ دغه عکس یې لږ خیره کړه چې مزاحم د نورو لیکنو ونه شي. ترانسپیرنسي همدا رقم ګورئ که چیرې د عکس یو عکس تاسې په ایچ ډي کامره کې اخیستی وي، د هغه سایز ډېر غټ وي. همدا رقم که چیرې دغه فایل په ایمیل کې لیږئ نو هغه بیا ډېر وخت نیسي، ځکه د عکس څه وي؟ ډېر دروند وي. دې ځای نه کمپریس کولی شئ، سایز یې کوچنی کولی شي. ګورئ د ایمیل ته یې لیږئ، ویب ته یې لیږئ، پرینت ته، ایچ डी ټول دلته کلیک کولی شئ. خب همین رقم دیگه آپشن ها هم هستک. اگر دیگه عکس میخوای باز کلیک میکنی. اینیا که هستک دا چه ده فرام ستاک او فرام آنلاین، دا دواړه په انټرنیټ کار کوي. ستاک ګودام ذخیره، یعنی خپل اکسل بعضې عکسونه لري هغې ځای نه یې ډاونلوډولی شئ. ګورئ بیا بل عکس راولم، زه ورته وایم دا عکس راوله. ګورئ البته د همغه عکس په ځای څه شی شه؟ تغییر شه، چینج شه. همدا رقم که چیرې په دې باندې تا تغییرات راوستلی وي، مثلا ګورئ دا لږ تور کړی وي، بل یا مثلا ریموو بیکګراوند هم کړی، ګورئ دا کلیک کړمه. دلته چې راشئ ګورئ ریسیټ پکچر څه کار کوي؟ اولي حالت ته بیایي. او دا ریسیټ پکچر دا ریسیټ کوي او سایز یې هم که چیرې تا کوچنی کړی وي یا کم کړی وي دا به
اولیه لته راشي. همدا رقم دلته که چیرې ګورئ داسې ډیزاینونه ورکوي، ډیزاین یې کلیک که ګورئ داسې ډیزاین مې ورکوي. دلته پکچر بارډر نه پوهېږي، بارډر دغه بیروني حصو ته بارډر وایي. که چیرې بارډر ورکوي ګورئ دا مثلا دا رنګ ورکړم چې ښه صحیح تاسې فرق وپېژنئ. همدا رقم د بارډر اندازه که چیرې کوچنی کولی غواړئ غټولی او دا رقم دا ډیزاین هم ورکولی شئ. دلته بیا هم افیکټونه دي د عکس لپاره. فرق باندې پوهېږئ؟ دا که چیرې عکس مثلا غواړئ چې داسې ډیزاین هم ورکولی شئ. که چیرې دغه عکس ته کومه لیکنه ورکوئ ډیزاین کلیک کولی شئ. ګورئ دلته مختلف انواوې دي دې ځای کې. دې سره داسې یو شکل راځي که چیرې د عکس تشریح کوئ چې مثلا دا باغ واش کې اخیستل شوی، په دې تاریخ کې اخیستل شوی، مختلف ډیزاینونه دي. همدا رقم که چیرې څو عکسه وي د دې عکس شاته او مخکې بیایي نو بیا به څه کار کوي؟ همدا رقم برینګ فارورډ مخته راوستل او سینډ بیکورډ شاته وړل. سلیکشن پن موږ هم ویلی آیا د عکس وښیه مښیه. دا ولې کار نه کوي؟ ځکه دا یو عکس ده، دا بل خو د سیل ماینز کې ده، دا اوور سیل ده او دا پلیس ان سیل ده. همدا رقم دا ټول تکراري دي. ښه که چیرې یو دوه عکسه ولرئ دا سیل به زه ډیلیټ کړم، عکس هم ډیلیټ شي، کنټرول ورسره ونیسم دا څه شی کېږي؟ کاپي کېږي. که چیرې دا ټول انتخاب کړئ او پکچر فارمټ ته ورشئ ګورئ اوس دا فعاله شوله. که چیرې دا عکس غواړئ چې دا چې موږ تغییر کړو بیا سم صحیح پې پوهېږو. دا عکس راولم ډبل کلیک کړه تغییر شي. که چیرې دا عکس غواړئ د دې شاته لاړ شي څه کار کوئ؟ سینډ بیکورډ ګورئ د شاته لاړ کړئ، بېرته یې مخته راولئ برینګ فارورډ کلیک کوئ. همدا رقم سلیکشن پن کې کولی شئ چې هایډ آل کړئ او شو آل کړئ. دلته کلیک کړئ یو هم هایډ کولی شئ او ټول یو دمې هم هایډ کولی شئ. همدا رقم الاین موږ وویلی. که چیرې دا یو دانه چې کلیک وي ګوره دا الاین فعاله نه وي، باید څه وکړئ؟ ټول کلیک باید وسي. ګورئ که چیرې غواړئ پاس حصې الاین شي څه کار کوئ؟ الاین ټاپ ګورئ ټول په یو اندازه شوله. که چیرې غواړئ سنټر اوسي، که چیرې ښی خواته اوسي ګورئ ښی خواته یې څه رقم کار کوي. که چیرې داسې ګډوډ اوسي داسې اوس کلیک او ورته ووایئ چې الاین ګورئ رایټ ښی خواته به ټول منظم شي. که چیرې دا ضرورت نشته چې دومره پرې وغږېږو. که چیرې چپ خواته ګورئ چپ خواته ټول الاین شول. که چیرې دا غواړئ ګروپ شي تیار ګورئ ټول به کلیک کړئ، کنټرول به ونیسئ، ټول به انتخاب کړئ. داسې ګوره اوس یو کلیک ده، کنټرول به ورسره ونیسئ دا به ټول انتخاب شي. د ګروپ ګټه دا ده چې هره خواته یې یو ځای وړی او راوړلی شي. همدا رقم روټیټ موږ وویلې. که چیرې دا داسې روټیټ غواړئ چې روټیټ شي. کراپ مثلا څه معنا؟ کراپ که چیرې زه بیا یو عکس دلته انزرت کړمه مثلا دا عکس دا غواړم چې زه کراپټ کړم، تنه دغه آسونه یې زما په کار دي، دا حصه یې زما په کار نه ده. چېرته به راشمه؟ کراپ دغه حصې به یې داسې راولمه. دغه ګورئ دغه دې ځای نه نه لږ دې خواته نه به راشئ. دلته ګورئ کلیک کوئ دغه ټي علامه چې راغلله بیا به یې داسې کش کاږئ. انټر کلیک کوئ ګورئ هماغه ځای څه شه؟ کراپ شه. نورې حصې ډیلیټ شولې. همدا رقم دا عکس که چیرې غواړئ چې افقي و عمودي ډول یعنې غټ وړ شي له دې ځای نه هم کلیک کولی شي، له دې ځای نه هم داسې کش کولی شي داسې. او که چیرې له دې کونج نه یې کش کړو نو هم عمودي او هم افقي به غټ شي. دا و د پکچر منیو. شیپ مو ویلی و که نه؟ داسې یو شیپ رسم کو. عیناً آپشنونه یې تقریبا یو شی دي. دلته د دې دغه
پاینټونه موږ ایډیټ کولی شو، کشولی شو. دې ځای نه مثلا رنګ یې ورته انتخابولی شو، دې ځای نه داخلي رنګ یې مثلا اضافه کړو، دې ځای نه آوټلاین یې موږ واخلو اضافه کړو، دې ځای نه ډیزاین ورکوو. دلته که چیرې لیکنې پرې ولرو رنګ یې تغییرولی شو. او دا هم هماغه خبرې دي. که چیرې دا شاته غواړئ ګوره سینډ بیکورډ کلیک کې دا شاته لاړه، برینګ فارورډ بیرته مخته راځي. نور الاین او ګروپ دا یې ټول یو شی دی. بیا به انزرت منیو ته راشو، انزرت ټاب ته. که چیرې سکرین شاټ څه معنی د موبایل باندې پوهیږئ. که چیرې غواړئ چې د دې قسمت عکس واخلئ، دلته به راشئ سکرین شاټ ته به کلیک کوئ. ګورئ دا اکسل پروګرام څه شی شو؟ مینیمایز شو. غواړم چې د دې ځای عکس زه واخلم. بیا به راشو کمپیوټر لږ ذره مصروفه شه، انزرت ته به راشو، دلته به سکرین شاټ ته به راشو. دلته به زه هر ځای غواړئ کلیک کړئ داسې ګورئ دغه ځای نه ما انتخاب کړ دا ځای. ګورئ دغه عکس چیرته راغی؟ اکسل فایل ته راغی. که چیرې غواړئ چې د دغه منیوګانو عکس واخلئ، د دغه ټاب د دغه ریبنس عکس واخلئ، بیا به څه کار کوئ؟ بیا به دلته سکرین شاټ ته به راشئ، انزرت منیو کې دلته سکرین شاټ. کله چې سکرین شاټ مو کلیک کړئ دغه د اکسل فایل مینیمایز کړي، تاسې به زر بیرته کلیک کړئ. ګورئ مینیمایز شه، بیرته کلیک کړئ. ګورئ فکر مو شه. اوس غواړم چې د دې قسمت زه عکس واخلم. ګورئ د دې قسمت ومولیده د همغه ځای موږ عکس اخیستی وشو. بل به راشو دا به زه ډیلیټ کړم، انتخاب به یې کړم ډیلیټ به یې کړم، دا به مې انتخاب کړم ډیلیټ به یې کړم. بیا به انزرت منیو ټاب ته به راشو. بل شی ده سمارټ آرټ. دا که چیرې غواړئ چې داسې یو آرټ جوړ کړئ چې هغې کې سلسله مراتب مراعات وي، یا مثلا داسې یو څه شی تشریح کوئ چې هغه داسې شکل ته ضرورت ولري، دې ته کولی شئ چې دا ایډیټ کړئ. مثلا یو شی معرفي کوئ چې اول له دې مادې نه جوړیږي، شروع یې له دې مادې نه، بیا دا ماده، بیا دا، بیا دا، خلاصه بیا دا لاسته راځي. دا ټول ایډیټ کولی شئ. مثلا زه لیکمه شی ولیکمه، یو ماده ده مثلا، تاسې بیا خپله جوړ کړئ. 5 وخته لمونځ مثلا د سهار لمونځ کولی شئ چې ولیکو، د ماسپښین لمونځ، همداسې د مازدیګر، د ماښام، د ماسخوتن، هر نظر د تاسې موضوع پورې تاسې دلته کولی شئ چې یو سمارټ آرټ اضافه کړئ. بیا به دلته راشو سمارټ آرټ ته. ګورئ دلته یو دغه یې ډېر استفاده کیږي. دا مثلا کلیک کړئ، دلته مثلا اول نوشته کې عمومي مدیر شی، عمومي مدیر. د دې لاس لاندې مثلا تدریسي مدیر ولیکئ. د دې لاندې مثلا که غواړئ سرمعلم ولیکئ. بیا به څه کار کوئ؟ که چیرې د دې رتبه مثلا ټیټوئ، څه معنی؟ ډیموټ به کلیک کوئ. که چیرې د دې رتبه زه جګوم، ګورئ پروموټ، ګورئ جګ شو. او که وایئ چې نه رتبه یې بیرته ټیټوئ، ډیموټ. پروموټ پرمختګ، ډیموټ څه معنی؟ بیرته رتبه یې ښکته راتلل. همدا رقم که چیرې زه دلته ولیکمه هارون استاد، یا دلته مثلا ولیکمه خالد استاد، دلته جمیل استاد. داسې یعنې یو چارت جوړولی شئ چې هغې کې تاسې سلسله مراتب غواړئ چې جوړ کړئ، نو داسې به کلیک کوئ. همدا رقم دې ته رنګ هم ورکولی شئ. ګورئ مثلا دا رنګ زه ورکړم، بل ډیزاین ورکولی شئ. نو دا څه شی و؟ دې ته سمارټ آرټ وایي. دې کې به تاسې خپله نور کار وکوئ. هغې نه وروسته موږ انزرت ته راځو. دلته ګوره چارټ وایي. څه شی وایي؟ دې مربوط دی چارټ کېږي. چارټ هم عیناً که چیرې غواړئ دغه نمرې، دا نمرې تاسې په چارت په شکل که غواړئ چې ووینئ، دلته به چارت کلیک کوئ. دلته مختلف ډیزاینونه دي، کوم یو کلیک کړو؟
ریکمینډډ څه معنا تا ته یې خپله در پیشنهاد کوي. زه ورته وایم همدا صحیح ده، ګوره اوکې کلیک کوې. دلته به دا چارت لږ غټ کړم. ګورئ دلته ښکاري چې ټولو نه جګې نمرې د چا دي؟ د روح الله دي. ګورئ دلته دې خواته راشو نو دا به څه کي؟ روح الله نمرې به موږ ته وښیي. همدا رقم کوی شئ چې دلته اضافه کوئ. دلته موږ نیو شیټ ته موږ ته اضافه کړه. همدا رقم دلته ګورئ نور چارټونه هم تاسې کولی شئ چې اضافه کړئ. مثلا دا اضافه کړئ. دا به زه ایسته کړم بیرته کنټرول ایکس به کړم. دا به زه ایسته کړم بیرته به اول شي دویم شیټ ته به راشم بیرته به دا بیا زه انتخاب کړم. دا پیره به دا کلیک کړم. هر چارت کې صحیح نمراتو د شیان نه ښیي ښه. دا به بیرته زه کنټرول ایکس کړم. دلته به بیرته انزر ته لاړ شم یو ښه چارت اوسي چې موږ ته نمرې سم صحیح وښیي. کوم کلیک کړم. چیرې دا کلیک کړم. ګورئ دلته په اساس د رنګ موږ ته ښیي. ډېرترین رنګ د چا ده؟ دغه ده. کوم یو ده؟ یاسین ده وایي. یاسین جګې نمرې دي. همداسې ډیزاین تغییرولی شئ. د مختلف نوع دي بیا تاسې کار وکوئ. دغه چارت د مختلف هدفو لپاره ترې استفاده کیږي. دا و د نن ورځې درس. همدومره درس مو بس ده چې ویډیو طولاني رانشي.